دوی سره دوستانو یو څه اندازه موږ مرسته کوو. دغه خورجانې واخله. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. دغلته یو کورنۍ ده، کونډه خورکۍ ده، یتیمان. د دغې خور نه یو بل ماشوم دی، یو نیم کلن ده. د دې خاوند بیچاره په لغمان کې شهید شوی ده. راغلی د دغوی حال تاسو ته وړاندې کړو، د دغوی حال تاسو سره شریک کړو. راځئ د خور سره وغږیږو. خورجانې څنګه یې؟ ښه یې؟ کراري ده؟ ژوند دې څنګه تېرېږي خورې؟ تېرېږي وروره، دغه سختې بختې تېرېږي، نو په خپله لګیا یو ورته. دا دوه ماشومان هم دي، بې سرپرشي ده. خلکو کورو کې لګیا یم، دا کار مار کوو په دا یخنۍ کې. څوک پیسې ورکوي، 100 پیسو ورکوي، 1.5 پیسو. بیا دا وچه ډوډۍ چې راکړي همغه راوړم دوی ته ورکوم. وچه ډوډۍ تاسو ته خلک درکوي؟ خو چې چا زړه څوک سرمایه‌داري کار یې وکړو، زړه یې درد وکړي، بس راکوي ورته راوړم. وچه هغه به یې دې ماشومانو هغه دې دواړو ته ورکوم، د دغه ژوند ته ساتو. څنګه وکړو؟ خدای راوستې ده. دا خورجانې د دې خو ژمی هم راغی، کشونه هم نشته دي، دا پښې هم چاودې دي. ګوره داسې واصلین شی نشته چې د دوی په پښو باندې ووهي؟ نشته، دومره تاوان نهکې نشته. زه هیله هم دومره وکړم چې دونه سونه وساتم. دومره تاوان د کوم چې زه دې ته جاکټ واخلم، یا کالي واخلم، یا ښې جامې واخلم. نور خلک چې اخلي دوی وایي موږ ته هم واخلي. ورته یم خیر ده، خدای ته سوال وکړم. خورجانې دغه داسې څوک نشته چې تاسو ته راشي، مقصد یو څه درکړي دغه ماشومانو ته؟ یاره په دې وخت کې داسې څوک موږ نه دي لیدلي چې موږ. او ورور خو دې ما ولیده، ښه هغه بیچاره خپله هم لګېدلی که نه؟ هغه خپله پښې هم شلې شوي دي، هلمند کې لګېدلی ده. یا خپله هم بیچاره ناتوانه ده. دا داسې نور بل څوک نه دي راغلي چې ستاسو لاسنیوی کړي؟ نه لرم، بل څوک نه لرم. دا یو ورور مې د هغه هم دغه حال، خپل ځان نشي چلولی، نو ما به څه وکړم؟ نو مجبور یې څه وکړو؟ ښه خورجانې مونږ خو نن راغلو، انشاءالله یو څه به درکړو. د دغې میاشتې مصارف به دې مونږ درکړو، تر څو یو بل ورور په تاسو باندې مهربانه کېږي، یو څه درته رالیږي یا یې درکوي درته. دغه به دغو ماشومانو ته جاکټونه به واخلئ، کورتۍ به ورته واخلئ، جرابې به ورته واخلئ، کور هغه څه مصارف چې دي هغه به واخلئ. صحیح ده خورجانې؟ بس د ټولو دنیا مسلمانانو ته به دعاګانې کوئ، خصوصا افغانانو ته به دعاګانې کوئ. صحیح ده خورجانې؟ امین. خدای دې په ټول افغانستان ورحمي. افغانستان ته به دعاګانې کوئ چې زموږ دا وطن خدای را جوړ کړي. صحیح ده خورجانې؟ دوستانو دغه کورنۍ ده، دا بیچارهګان چې دي، دغه یتیمان دي، دا خور کونډه ده، خاوند شهید شوی ده، بې ګناه شهید شوی ده، ملکي کس و. نو دوی سره دوستانو یو څه اندازه موږ مرسته کوو، غږ یې تر تاسو رسوو چې تاسو دوی دپاره څه کولی شئ. موږ سره زموږ د ټلیفون د وټساپ شماره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دغه خورجانې واخله، بس ټولو خلکو ته دعاګانې کوو. صحیح ده خورجانې؟ دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه. تر څو بیا زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی رب مو سپارم. د الله په امان.